السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو د زاهد خان زاهد نه یو سوشل میډیا ول انټرویو اغستی. زاهد خان ټیک ټاکر خو به تاسو ښه پیژنئ چې یاره هغې به څه ورځې وړاندې چې دی د مینو خان سره چې دی نو مختلفې کنځلې به یو بل ته کولې، هغو به چې دی نو مختلفې ویډیوګانې یو بل پسې کولې. نو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. ویډیو نه بس کومه جینۍ سوشل میډیا ته راووت هغې ته زه ښه نشم ویلی، هغې ته زه عزتداره نشم. دا کومې جینۍ له میسج ورکړی دی ورته دې ویلي چې ته په خپل کور کې کښېنه او زه نن تا سره ګپ نه لګوم، زه تا انداله یو کټ کومه، خو د خپل ډالر دپاره د خپلو پیسو د خپل مفاد دپاره هم دغه تور سره یې ځان سره کښېنولي. پي ټي آی پارټي چې کومه دی ستاسو د وجې بدنام شوه. تاسو په سوشل میډیا باندې را لیکلې د علیشه په مور پسې ویډیو کله په چا پسې ویډیو د مینو د ویډیوګانو څه قصه وه نه تیاره په کوم ځای کې وه، خبره د چا نه ورانه وه، دغه ویډیو راغلې وه دغه ټیک ټاک ته یا نه وه راغلې که نه داسې افوا وه. نن سبا خبرې وکړه دغه ویډیو به ګوره زه په دې ویډیو کې لګوم هم که ته وایې چې نه وه راغلې ما سره شته دی. بیا تا پسې مینو خان کور ته راتله، ستا شناختی کارډونه یې اخیستل، ستاسو پرسنل مسلې یې څېړلې، تاسو سره څه ذاتیات وو؟ اوس هم د مینو خان ستاسو د نوم نه نفرت دی چې کله په ټیک ټاک کې راشي یو بل د کنځلې ویناو ته د هغې مخ کنځي او هغه ستا مخ کنځي. په سوشل میډیا کې څه ډول عزت شته دی؟ چې کنټینټ دې ښي عزت پکې شته. کنټیکټ د ښي په ټیک ټاک کې د سره عزت نشته دی. په ټیک ټاک کې هم عزت شته خو چې کنټینټ دې ښي بلکل پکې نشته دی. تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف قدرمنو د دوی په سوشل میډیا باندې ملګرو تاسو دغه ویډیو وکتلې چې یاره ډېره زبردسته ویډیو وه او زاهد خان خپله دغه صاف خبرې دغه سوشل میډیا والا ته وکړې چې یاره ټیک ټاک له کومه جینۍ راوځي، ټیک ټاک له کوم هلک راوځي، د هغه خپل عزت چې دی هغه په خپله تار کوي، هغه خپل عزت چې دی هغه په خپله ختموي. نو ملګرو ډېره زبردسته ویډیو ما غوښتل چې یاره ستا سره دغه ویډیو شیر کړمه، ولې چې زه تاسو ته هم یم هغه جینکو ته هم یم چې کوم په ټیک ټاک باندې راځي او کومې د ټیک ټاک نه ارنینګ کوي، کومې د ټیک ټاک نه پیسې ګټي، ولې چې داسې ښه کنټینټ بلا شی شته خو چې تاسو کوم کنټینټ رانیولی دی نو خدای ته وګورئ چې دغه مه کوئ. ملګرو زاهد خان چې دی نو د ده نه ډېره زبردسته انټرویو اخیسته، هغه پکې صاف خبرې کړي چې یاره هغه تېرو ورځو کې مخکې یو څو ورځې وړاندې چې دی نو هغې د مینو خان مینو د هغې خپل ذاتیات چې مینو به ویل چې یاره زه زاهد پسې ځم او یو ډېر درز غوبل روان و. نو هغه چې دی نن دې ویډیو کې صاف وویل چې یاره هغه داسې سیسټم او هغه دغه خبرې وې. ملګرو نو تاسو ته هم یم چې یاره په سوشل میډیا باندې چې دی کومې جینکۍ راځي، کوم هلکان راځي او بیا خاص کر په ټیک ټاک نو ګوره دا پرېږدئ. ټیک ټاک چې دی دا عزت چې دی خپل عزت په خپله خرابول دي. نو ملګرو دغه ماته ګوره ویډیو ده دغه د مینو خان او د زاهد خان چې کومه صفایي وه نو هغه دغه سوشل میډیا والا تاسو ته وړاندې کړه او د زاهد خان نه خپله انټرویو وکړه او هغه خپله دغه اظهار وکړو. ملګرو که زموږ ویډیو کې څه غلطي شوي نو بهنه غواړم او زموږ ویډیو لازمي لایک کړئ او په ویډیو لازمي زما کمنټ وکړئ چې یاره ستاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره